په یو ځای کې یو بست خالی و، یو چوکۍ خالی شوې وه او هلته ملا ورباندې مقررېدی. ملا ته ضرورت و. ډېر ملایان راغلي وو، انټرویویان یې ورکړي وو، خو متاسفانه موفق شوي نه وو. زه هم ورغلم په همدې کتار کې. بالاخره زمونږ دا طبیعت داسې جوړ شوی چې باید عاجزي وکړو، تواضع وکړو، ځان خلکو ته ښکاره نه کړو چې زه څوک یم او زما څه شی زده دي. بالاخره زه هم په هغه انټرویو کې ناکام شوم. خو شاوخوا چې څومره نفر وو هغوی ته یو څه معلومات شوی و چې دا سړی په څه باندې پوهېږي. بیا یو څه وخت تېر شو، بیا ماته زنګ راغی چې ته راشه، خو دا مهرباني وکړه، هغه مشر اوس هم ژوندی ده، الله دې ده ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړي، زه یې پوه کړم. وایي مهرباني وکړه، دومره وکړه چې دا خپل استعداد راښکاره کړه، خپل صلاحیتونه چې تا ته الله درکړي دا راښکاره کړه، یو څه ووایه، خبرې وکړه، د الله بنده پرېږده دلته دا عاجزي و تواضع. ما ویل صحیح ده چې زه ورغلم، بس چې هغه به یوه پوښتنه کوله ما به ورته 5 خبرې کولې، که نه سوال به یو کېده او 5 جوابونه به بیرته ورتلل د الله په توفیق سره. همدا وه چې الحمدلله زه په هغه ځای کې مقرر شوم او الحمدلله تر ډېره مې د دین خدمت وکړ. قدرمنو دوستانو، له دې نه قصې نه یو لوی عبرت او پند موږ تاسو اخیستلی شو، او دا خبره سبحان الله قرآن شریف هم تاییدوي چې موږ باید خپل استعداد او خپل صلاحیتونه چې الله موږ ته راکړي هغه باید راښکاره کړو. پټې مه ساتئ د الله بندګانو. دا په هېڅ وخت کې هم عاجزي او تواضع نه ده. خیر ده چې ته عاجزي کې، تواضع کې د الله په وړاندې وکړه. عاجزي سره عبادت وکړه، توجه سره مونځ کوه، صحیح شوه، دا صحیح ده. خو چې ته کله غواړې ترقي وکړې، پرمختګ وکړې، نو ته باید خپل ځان مطرح کړې. ته باید خپل خلکو ته ځان ور وپېژنې چې زه څوک یم، ما ته الله جل جلاله کومه وړتیا او استعداد راکړی، دا باید ته خلکو ته واضح کړې. سبحان الله، هغه چا چې خارجیانو سره یې کار کړی ده که نه، هغوی په دې خبره باندې ښه پوهېږي. ما ته ډېرو دوستانو دا خبره کړې ده چې خارجیانو ته تر څو تا ښې ډېرې خبرې نه یې کړي، ښه دې دا خپل استعداد ورته راښکاره کړی نه وي، هغه ته هېڅ وخت کې هم نه مقرري او نه درته اهمیت درکوي. قدرمنو دوستانو، کبر او لویي په هغه وخت کې کېږي چې ته کله غریب بیچاره سه خپل ځان ښه وګڼې، صحیح شوه، ځان لوی وګڼې، په هغه باندې سلام وانه چې خبرې ورسره ونه کړې، ورسره ونه خاندې، یا حق پټ کړې، دې ته وایي لویي او کبر. دوستانو، دې کې کبر او لویي نه راځي چې ته خپل ځان خلکو ته مطرح کړې او خلکو ته وښیې چې زه څوک یم، صحیح شوه، نو انشاءالله خپل هدف ته به په ډېره اسانۍ سره رسېدی شي. دا خبره هم سبحان الله قرآن شریف تاییدوي. کله چې یوسف علیه الصلاة والسلام هغه کیس صفا شو چې یوسف علیه السلام ملامت نه ده، پاچا امر وکړ وقال الملک ائتوني به استخلصه لنفسي. پاچا امر وکړ چې دا انسان راوباسئ او رایولئ ماته، زه به یو خاص د خپل ځان لپاره به یو خاص مشاور مقرر کړم، خاص انسان به یې زما. فلما کلمه، کله چې یوسف علیه السلام له دې پاچا سره خبرې وکړې، قال انک اليوم لدینا مکین امین. پاچا ورته وویلي وایي ته به نن ورځ زمونږ سره ډېر یو لوړې مرتبې خاوند وې او ته به زمونږ سره امانتداره انسان یې، موږ په تا باندې باور کوو او تا ته به عزت درکو. سبحان الله، دا یې په څه خاطر ورته وویلې؟ دا د دې په خاطر باندې چې یوسف علیه السلام خپل ځان ور وپېژانده، نو ځکه خو یې ورباندې اعتماد وکړه. ته چې غلی ناست یې که نه، په یو کونج کې ننوتلی، نو تا به خلک څنګه وپېژنې چې ته څوک یې؟ تا کې ایمان شته، اخلاق شته، امانتدار یې، خو چې ته باید خلکو ته دا واضحه کړې که نه، ته باید خلکو ته دا واضح کړې چې یاره ما کې دا استعدادونه د یوسف علیه السلام ته خو وګورئ که نه. هغه ورته وایي یوسف علیه السلام ورته وایي قال جعلني على خزائن الارض. وویل یوسف علیه السلام چې ما مقرر که په صفت د وزیر د مالیې، صحیح شوه، زه مفهومي ترجمه کوم، انی حفیظ علیم، په تحقیق سره زه بهترین ساتونکی او ښه پوه انسان یم، یعنی د دې وزارت مالیې په چارو باندې ښه پوهېږم، بهترین وزیر یم، صحیح شوه. دا یې ورته واضح کړه چې زه هم ښه ساتنه کولی شم او هم ښه ورباندې پوهېږم، ښه تدبیر کولی شم د آینده لپاره. نو ته ما مقرر کړه، ګورې خپل استعداد یې راښکاره کړه. که دی چوپ پاتې شوی وی، غلی پاتې شوی وی، نو پاچا به دی څه پېژندلی وي چې دا په څه باندې پوهېږي که نه پوهېږي. خو دی هلته پوهېده چې دا کار زه په ښه طریقه باندې کولی شم نسبت له نورو نه، نو خپل استعداد یې راښکاره کړه، سمدستي په همغه پوسټ باندې مقرر شو.
ته هم ای مسلمانه کله چې پوهېدې چې نسبت له نورو نه ته ښه پوهېږي، نسبت له نورو نه ته ښه ایمانداره یې، تخته مه، چوکۍ نورو خلکو ته مه پرېږده، فرصت نورو خلکو ته مه پرېږده د الله بنده، ته ځان مطرح کړه، ته مخکې شه، ځکه چې ته لاړ شي بل لاړ شي بل له میدانه لاړ شي نو میدان خو به بدو خلکو ته پاتې شي کنه، بیا به هغوی هغه لوبې پکې کوي کومه چې شیطان غواړي او کومه چې دوی نفسونه یې غواړي، فساد به رامنځته کېږي، خرابۍ به رامنځته کېږي. ښه خلک باید ځانونه مطرح کړي، کار کې ځان وړاندې کړي، مخکې لاړ شي تر څو انشاءالله حالات بدل شي. د دې نه اسم نه جوړېږي چې موږ تاسو ګوشه نشیني اختیار کړو د دې لپاره چې حالات خراب دي. حالات به څنګه نه خرابېږي چې ته لاړ شي بل لاړ شي غلی کېني، دا ښه خلک به له منځه لاړ شي او فرصت به بدو خلکو ته پاتې شي. هغوی ته به داسې فرصتونه په لاس باندې ورشي چې دومره کارونه به وکړي، دغه مسلمانان دا بدعمله مسلمانان به دومره خرابۍ وکړي لکه دومره خرابۍ خو کافران به یې مونه کړي. صحیح شوه؟ نو الله دې داسې مسلمانانو ته هدایت وکړي. دوستانو دا فکر له منځه یوسئ چې موږ تاسو دې کې ځانونه عاجزه کړو چې یاره څوک ونه وایي چې دا ګوره ځان ښیي یا دا ځان ښودنه په دې کې نشته. دوستانو خپل ځانونه مطرح کړئ په ښه طریقه باندې، په صحیح توګه باندې، انشاءالله هم به خپل هدف ته رسیږئ، هم به انشاءالله تاسو خپل ځان ته ګټه رسوئ او هم به نورو خلکو ته ګټه رسوئ. غواړئ ګرافیک ډیزاینر شي، کورس ولله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړئ چې ته اسلامیات ولولي، ډایرکټ لاړ شه. غواړئ چې دعوت ولولي، لاړ شه کورس وله. غواړئ چې خبرو طریقه ولولي، ډایرکټ کورس وله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړئ دلته وي، حتما به وي که نه وي. موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډوو او خلک کولی شي د خپل درسونه ولولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلز ولره. بارک الله فیکم.